السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایي. ما هیله ده چې ښه به یې. موږ هم الحمدلله ټول ښه یو. لکه هر کال سږ کال مې هم خپلې کورنۍ ته افطاري تیاره کړله او په دې ولاګ کې تاسو سره شریکوم. هر کال په نوبت هرې هفتې کې موږ خویندې ورونه او پلار یو بل افطار ته دعوت کوو، ځکه چې افطار جوړول ډېر ثواب لري او دا چې بیا ټول سره یو ځای افطاري وکړو نو د افطاري خوند لا ډېر شي. او زما اول نه افطاري تیارول ډېر خوښیږي او ډېر په شوق یې جوړوم. نو راځئ چې تاسو سره هم شریکه کړم چې موږ څه جوړ کړل او که تاسې هم افطاري جوړول غواړئ نو یو څه آیډیا به هم پیدا کړئ. اول مې مستې تیار جوړې کړلې ځکه چې بیا چاټ جوړوم نو هغې دپاره مستې ډېر پکارېږي او مستې هسې هم روژې کې ډېر پکارېږي لکه چکني او د نوشیانو دپاره. نو ما هم 2 لیټره شیدې جوش کړلې او بیا مې یو شیشهیي لوښي ته واړولې. ورپسې مې بیا پیروی هم واچولو او پرې مې ښودل چې نیم ګرم شي. مستو جوړولو دپاره باید شیدې نه ډېر ګرم وي او نه ډېر یخ چې بیا دواړو حالاتو کې مستې نه مایع کېږي. ورپسې مې بیا 2 قاشقه توم نه هم پکې واچوله. ښه مې شیدې سره ګډ کړل. بیا مې د لوښي سر بند کړ. یو ګرم ځای کې مې همداسې پرېښوده چې مستې جوړې شي. زه دا عموما شپې جوړوم او تر سهار یې همداسې پرېږدم. سهار بیا 2 کاغذ نیم ساعت دپاره پرېږدم تر څو اوبه ځان ته جذب کړي او بیا یخچال کېږدم. دوستانو که تاسو زما ویډیوګانې ډېر وخت نه ګورئ نو حتما به درته معلومه وي چې زه خپل کارونه 1-2 ورځې مخکې نه شروع کوم تر څو د مېلمستیا په ورځ ډېر وارخطا هم نه شم او کارونه مې هم په وخت خلاص شي. نو په همدې موخه خواږه مې هم یو شپه مخکې جوړ کړل او پلان مې وکړ چې د پستې تیرامیسو جوړ کړم. د دې دپاره مې 2 قوطي پیروی په یو کاسه کې واچولو، لږ مې مکس کړ. ورپسې مې بیا د کانډنس ملک نه 2 قاشقې پکې واچولې او دوباره مې مکس کړ. بوره یې راته لږه کمه ښکاره شوه. بیا مې پکې 2 قاشقه میده بوره هم واچوله. دا چې د دې خوږو اصلي مواد پسته دی نو د پستې کریم نه مې هم 2 قاشقې پکې واچولې تر څو د پستې خوند پکې پیدا شي. دا مې بیا باقي مواد سره ښه مکس کړ تر څو ښه پکې حل شي. په آخر کې مې بیا د مسکپون کریم نه هم یو 2 قاشقې پکې واچولې. بیا مې دا تر هغه مکس کړ چې یو ټینګ کریم ترې جوړ شي. کریم چې په دغه شکل جوړ شو دا مې بیا یخچال کې کېښودل او تر هغه مې بیا باقي کارونه ورته وکړل. لکه یو کاسه کې مې شیدې واچولې او د پستې کریم نه هم پکې 1 قاشقه واچوله او مکس مې کړ. دې کې بیا د تیرامیسو بسکټ ډوبوم تر څو بسکټ پکې پستې شي. ورپسې مې دغه د تیرامیسو بسکټونه راواخیستل، یو دانه مې په شیدو کې ډوب کړ او بیا مې په دې لوښي کې قطار کېښودل. بیا مې کریم هم یخچال نه راوویستل او نیم مې د دې بسکټو په سر واچولو او بیا مې ښه هوار کړ او دې کریم نه مې نیم وساتلو چې بیا بل قطار کې واچوم. بیا مې دوباره د بسکټو یو قطار جوړ کړ. ورپسې مې باقي کریم پرې واچولو او ښه مې هوار کړل. د زینت او لا ښایست لپاره مې لږ د پستې کریم اوبه کړ او په یو پلاستیک کې مې واچولو. بیا مې د کریم په سر دغه آسان ډیزاین جوړ کړ چې د دې ډیزاین جوړول ډېر آسان دی ولې ډېر ښایسته ښکاري. نو ځکه زه عموما مېلمستیاګانو کې جوړوم، خواږه مختلف جوړوم ولې ډیزاین پرې تقریبا په همدا شان جوړوم. په آخر کې مې په څنګونو کې ورته لږه میده شوې پسته او د ګلابو پاڼې هم واچولې. بیا مې ته یو پلاستیک راتاو کړ تر څو یخچال کې د نور شیانو بوی وانخلي او بیا مې یخچال کې کېښودلو. لږ د تیرامیسو بسکټ پاتې و نو تر څنګ مې لږ اوریجنل کافي والا تیرامیسو هم جوړ کړ چې زما د وړوکي ورور ډېر خوښیږي. دې نه مې هم یو پلاستیک راتاو کړ، یخچال کې مې کېښودلو. ورپسې بیا د چرګ کباب دپاره 2 دانې چرګان واخیستل او پوستکي مې ترې لرې کړل. عموما د چرګ کباب چې جوړوم نو پوستکي ترې لرې کوم ځکه چې زما پوستکي سر اصلا نه خوښیږي. ورپسې بیا چرګان 4-5 ځایه پرې کړه تر څو مسالې ښه صحیح ځان ته جذب کړي او ښه مسالو کې پټ شي. داسې بیا د کباب خوند هم ډېر ښه راځي. بیا مې مسالې ورته تیارې کړلې. نو د دې دپاره مې دغه چرګه مساله نه نیم پاکټ پکې یو کاسه کې واچولو. بیا مې 1 دانه لیمو اوبه هم پکې واچولې، 1 غټه قاشقه مالګه او لږ کورکمن مې هم پکې واچولو. تقریبا 15 پلي اوږه مې هم میده کړ او پکې واچولو. بیا مې لږ سرکه او 2 غټې قاشقه په اندازه زیتون غوړي او د رنګ دپاره مې د پاپریکا پوډر نه 1 وړه قاشقه هم واچوله. بیا مې دا ټول مواد ښه سره مکس کړل. دا چې فلحال روژه ده نو ما قصداً ډېر مسالې پکې ونه کارولې او بل دا چې دا چرګه مساله کې تیار ضروري مسالې شته دي نو ما ته هماغومره کافي ښکاره شو. بیا مې چرګان راواخیستل او په دې مسالې کې مې ښه صحیح پټ کړل. دا کوم ځایونه مې چې پرې کړی وو هلته مې هم ښه صحیح مساله ووهله. چرګان مې چې په مسالو کې ښه اخته کړل بیا مې یو پلاستیک ترې راتاو کړ او پرې مې ښودله چې ښه اخته شي. په دې مېلمستیا کې مې هماغه خواړه تیار کړل چې د روژې میاشت کې ډېر کارول کېږي او خوړل کېږي هم. نو باقي شیان چې روژه کې نه خوړل کېږي هغه مې اصلا جوړ هم نه کړل.
نو بیا مې د نخود او کچالو چاټ دپاره یو څو دانې کچالو تیار جوش کړل چې نرم شي او ترڅنګ مې نخود هم تیار پرېښودل چې جوش شي. هغې نه بعد مې بیا شروع وکړله چې روش پوخ کړمه. د دې دپاره مې غوړي په دیګ بخار کې واچول او پرې مې ښودل چې ګرم شي. ورپسې مې 4 دانې پیاز مایده کړل او دا مې هم پکې واچول او یو څو دقیقو دپاره مې پرېښودل چې نرم شي. ورپسې مې تقریبا 3 کیلو د پسه غوښه هم پکې واچوله او پیازو کې مې لږه سره کړله. بیا مې مالګه، هوږه او تور مرچ هم پکې واچول او تقریبا 10 دقیقو دپاره مې همداسې غوښه سره کړله. ورپسې بیا 6 دانې کچالو هم پکې واچول. دیګ مې ښه وښورولو. بیا مې د دیګ بخار سر بند کړ او بیخي په کم اور باندې مې 1 ساعت دپاره بخار ورکړ. بیا مې د ګازرو خلاص راکړه چې ګازرې مې روژې نه مخکې تیار ټوټه کړې او یخدان کې مې ایښې وې. په دا ورځ مې یخدان وویستل او سره مې کړل. ورپسې مې یو ډول څښاک یا ډرینک دپاره دغه تاپیوکا پیاز چې هندي کې سابودانه ورته وایي یا پښتو کې دا څه شی دی او یا هم موږ ورته کوم ټکي لرو یا نه، دا به تاسو راته ووایئ. دې نه مې یوه پیاله په یو دیګ کې واچولو سره د 5 پیالو اوبو او تقریبا 10 دقیقو دپاره مې جوش کړ. دا نن سبا ببل ټي چې د ډېره مشهوره ډرینک دی، دې کې هم استفاده کیږي. 10 دقیقې بعد مې بیا یخې اوبه پرې تېرې کړلې او بیا مې همداسې پرېښودلو. د دې باقي کارونه بیا اخر کې کومه. یو ساعت بعد روش تقریبا پوخ و ولې بیخي صحیح هم نه. بیا مې اور ورپسې تیز چالان کړ او پرې مې ښوده چې اوبه هم وچېږي او غوښه هم نرمه شي او ښه سره شي. اوبه چې وچه کړلې او غوښه هم پکې ښه سره شوه، بیا مې منقل ګل کړ او یو څنګ ته مې کېښودله. دې نه بعد مې بیا د چرګ د غوښې نه پلاستیک لرې کړ او دا مې داش په پتنوس باندې کېښودل. په سر مې ورته لږ نور غوړي هم واچول. بیا مې 200 درجو کې تقریبا 1.5 ساعت دپاره داش کې پخه کړ. کباب چې کله زه په داش کې پخوم، بیا مې کې تقریبا 45 دقیقې بعد غوښه داش نه وروباسم، په بل مخې اړوم تر څو دواړو خواو نه ښه صحیح پخه شي. تر هغې نه ما خپل باقي کارونه هم خلاص کړل. هر څه مې اماده کړل، جارو، صفایي، هر څه خلاص شول. بیا دوباره راغلم اشپزخانې ته او د چاټ نه مې شروع وکړله. اول مې کچالو چې جوش کړی و هغه مې سپین کړل او بیا مې واړه میده کړل. ورپسې مې 2 دانې دغه سور پیاز هم تیار میده کړ. اول مې دا ټول میده کولو والا کارونه خلاص کړ. ورپسې مې بیا جوړولو ته شروع وکړله. په یو کاسه کې مې میده شوي کچالو او نخود واچول. ورپسې بیا میده شوي رومیان او پیاز هم پکې واچول او د هر څه نه مې لږ وساتل چې بیا آخر کې د زینت دپاره پرې واچومه. بیا مې د یمني چکني نه هم پکې 2 قاشقې په اندازه واچوله. ورپسې بیا 2 رقمه چکني یعنې سره چکني او د رومیان او تازه دانیا چکني واچوله. بیا مې مالګه، چاټ مساله او کورنۍ مستې هم پکې واچولې. مستې پکې لږ ډېر اچول کېږي ځکه اصلي خوند یې همدې سره جوړېږي. ورپسې بیا دانه‌دار سره مرچک هم واچول او دا ټول مې ښه سره ګډ کړل. بیا مې د سرو کولو دپاره چې کوم لوښی ورته خوښ کړی و هغه کې مې واچولو. په سر مې ورته لږ تازه دانیا هم واچوله او باقي شیان نه مو چې لږ ساتلي و هغه مې هم د زینت دپاره پرې واچول، لکه میده شوي پیاز، رومیان، چکني، لږ انار مې هم پرې واچولو. ورپسې بیا لږه دغه میده سمیان هم پرې واچول. دې سره یې خوند ډېر ښه کېږي. په آخر کې مې لږ نور مالګه او دانه‌دار سره مرچک هم ودوړولو. نو دا خوندور چاټ تیار شو. دا مې بیا یخچال کې کېښودلو چې همداسې یخ پاتې شي، ځکه چې دا چاټ همداسې یخ خوړل کېږي او خوند هم همداسې کوي. دوستانو که چیرې تاسې زما د روژې د تیاریانو ولاګ لیدلی وي نو تاسو ته به پته وي چې دا بعضې شیان لکه سمبوسې، سپرینګ رول ما مخکې نه تیار جوړ کړي او فریز کړي مې وو. اوس مې یخدان نه وایستل او لږ مې پرېښوده چې دوی فریز شي. دا ما فقط نیم ساعت مخکې له دې چې سره کړمه یخدان نه وایستل. باور وکړئ دې سره زه دومره راحته وم، که چیرې دا مې مخکې نه و تیار کړی یقینا اوس به ډېر وارخطا او ستړې به وم. ورپسې مې سره کولو ته هم شروع وکړله. اول مې کباب دپاره لږ چپس سره کړل چې وروسته بیا د غوړیو رنګ بدلیږي او ترڅنګ مې یو بل لوښي کې غوړي واچول. سمبوسې مې سرې کړلې. سمبوسې باید په ډېر تیز اور سرې نه شي، نو ځکه مې هغه په جدا لوښي کې سرې کړلې. هغه چې څومره په کم اور باندې سرې شي هماغومره کرسپي راځي.
چپس مې چې وویستلې نو هماغه غوړې کې مې سپرینګ رول هم تیار سرې کړلې. ورپسې مې د کیمې سموسې هم سرې کړلې. دلته مې نو کوشش کوله چې هر څه په وخت تیار کړم او دسترخوان هم په وخت هوار شي. او یو خواته مې سموسې او د نور شیان سره کړ او بل خواته مې وریجو دپاره هم په دې کې اوبه واچولې چې جوش شي کمه. او اوبو کې مې مالګه هم واچوله. اوبه چې جوش شي نو وریجې مې هم واچولې او پرې مې ښودلې چې نرمې شي. تر هغې بیا د کباب لپاره لوښي هم تیار آماده کړل. دوستانو دا چې موږ عادت لرو چې یو څه ناڅه ځان سره وړو، نو مورجانې مې راته وویل چې پیرکي هغه راته جوړوي او ځان سره راوړي. نو دا ماته یوه ډېره غټه مرسته وه، ځکه چې پیرکي جوړول ډېر وخت او ځای ته ضرورت لري او دا چې زما شپزخانه وړه ده نو ډېر مې لاس بند وي. او بل دا چې زموږ په کور کې روژې میاشت کې پیرکي تقریبا هره ورځ پخیږي، ځکه چې د ټولو خوښیږي. نو هغې غریب ځان په ازار کو پیرکي هغې راته جوړ کړل. او که دا ویډیو مو تر دا ځایه لیدلې وي نو تاسو نه یو هیله لرم چې ویډیو تر اخره وګورئ، او که چیرې زما چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو حتما یې سبسکرایب هم کړئ. کباب مې چې په لوښي کې تیار جوړ او آماده کړل، بیا مې سپرینګ رول لپاره هم لوښي آماده کړل. د کباب لپاره مې 2 لوښي جوړ کړل او د سمبوسو او سپرینګ رول لپاره مې 3 دانې، ځکه چې دا شیان روژې کې ډېر خوړل کېږي او زه سپرینګ رول هر څه نه ډېر جوړوم، ځکه چې زما د لاس سپرینګ رول د ټولو ډېر خوښیږي. تر هغې نو وریجې هم جوش شوې وې، دا مې بیا چاڼ کړلې، بیا مې دوباره په دې کې واچولې. د وریجو مساله او میده شوي هیل مې هم پرې واچول. په آخر کې د خلال لپاره مې چې کوم غوړي کارولي وو هغه مې هم پرې واچول او لږ مې د بورې مخلوط چې د رنګ لپاره جوړ کړی وو هغه مې هم پرې واچولو. بیا مې د دم لپاره داش کې کېښودلو. ورپسې مې د سابودانه ډرینک جوړولو لپاره اول شیدې په یو کاسه کې واچولې. ورپسې مې بیا یو قوطي کانډنس ملک هم واچولو. دا دواړه مې چې ښه مکس کړ، بیا مې لږ قیماق هم پکې واچولو. ورپسې بیا لږ بیسل سیډ چې اوبو کې خیشته کړي وو هغې نه 4 غټې قاشقې په اندازه پکې واچول. بیا مې دا تاپیوکا پیاز یا سابودانه هم پکې واچوله. دا مې بیا ښه سره مکس کړ چې دا پکې ښه حل شي. دا اول لکه جیلي داسې یولې یخو شیدو کې بیا دا ځان ګډوي. ورپسې بیا مختلف ډول میوې هم پکې واچولې او دا میوې مې هم د نور مواد سره ښه مکس کړل. په آخر کې مې لږ روح افزا هم پکې واچوله او مکس مې کړ. بیا دا تیار شو. دا لکه ډرینک هم کولی چې استفاده شي او لکه خواږه هم. دا بیا وړوکې کاسو کې ټولو ته تیار واچول. بیا افطار ته هم کم وخت پاتې و، نو موږ هم کوشش وکړو چې هر څه په وخت تیار کړو. روش مو هم په لوښو کې وویستل، وریجې هم ښه دم نیولې وې، داش ته مو وویستل او په غوریو کې مو واچولې. دلته یو ځل بیا هم غواړم یادونه وکړم دوستانو، که چیرې وس لرئ نو حتما په دې روژې میاشت کې خپل کورنۍ او دوستان را دعوت کړئ. ضرور نه دی چې 10 رقمه خواړه تیار کړئ، چې هر څومره مو وسه وي کولی شئ هماغومره جوړ کړئ. وریجو د هر څه مو چې وویستل نو 10 منټه مخکې مې دسترخوان تیار آماده کړ چې هر څه پرې منظم کېښودل شي او هر څه آماده شي. دوستانو هیله ده چې زموږ د افطاري ولاګ مو خوښ شوی وي، او که چیرې تاسو هم افطاري جوړول غواړئ نو یو څه آیډیا به تاسو هم پیدا کړي وي. خپل دعاګانو کې ما هم مه هېروئ. ښه وخت ولرئ. الله پامان.